پاڼې. د لنډو کیسو مجموعه. لیکواله پروین فیضزاده ملال. لوستونکي مرسل احمدزی. پوړني. هغه راغله د المارۍ د هندارې مخ ته ودرېده او په غري ونیولي غږ یې وویل: مور یې د پخلنځي څخه ځواب ورکړ: شکر دی چې راغلې، څه وایې لورې؟ هغې په رېږدېدلي غږ وویل: مورې، او په دې وخت کښې د پخلنځي په لور روانه شوه. په تلو تلو کې په تکرار وویل: مورې، هغوی نن بیا ماته په لار کې ولاړ وو او راته ویل یې چې که چېرته. مور یې د هغې خبره واخیسته. لورې، چوپ شه، اوس به دې پلار راشي، ته سر د سبا نه مه ځه. هغې وپوښتل: نو پلار ته مې څه وایې؟ پلار ته دې یوه بهانه کوم. د مور په دې تجویز سره د هغې زړه لږ آرام شو. بیرته د کوټې خواته ستنه شوه. په ستنېدو کې خپل ځان په پوړني کې داسې وپیچئ چې تا به ویل چې اوس په کوڅه کې روانه ده او یا د عمومي لارې په سر. په ښار باندې عجیبه حالت راغلی و. ټول تیاره، ټول وحشت او ټول هدیره. زما ښه په یاد دي چې څو کاله وړاندې همدا ښار د ښکلاوو ښار و او د خوښیو. هسې خو ښادۍ او غم سره ملګري وي. خو هغه وخت د دې ښار هر څه په ځای و. غم په خپل ځای او خوښي خپل ځای درلودی. د دې ښار اوسیدونکي د نورو ښارونو د اوسیدونکو په پرتله دونه زیات شتمن هم نه وو. خو بیا هم خوښ وو چې دوی داسې ښار لاره. د خوښیو ښار، د جشنونو ښار، د 4 موسمونو، شین اسمان او سرو ګلونو ښار. اوس داسې وحشت باندې راغلی و چې د اوسیدونکو څخه یې دا هر څه اخیستي وو او په بدل کې یې داسې څه ورکړي وو چې سابقه یې نه درلوده. د تاریخونو په اوږدو کې په دې ښار باندې ډېر توپانونه راغلي او تیر شوي وو، خو داسې توپان یې هیڅ وخت نه و لیدلی. هره ورځ مرګونه، هره ورځ ژوبله او هره ورځ ورانېده. تر ټوله بده لا دا وه چې ښار ته داسې غله راغلي وو چې د هر څه د لوټلو سره یې د نجونو او ښځو پوړني هم د ځانه سره وړل. عجیبه غله، د ښځو او نجونو د پوړنو غله، د ښځو د حیاوو سوداګران او د مړونو د سرونو لوګر. هیڅوک نه پوهېده چې څه وکړي. هر څوک په دې راضي وو چې مړه شي او د دې دوزخ څخه خلاص شي. د روحي نارامیو عذاب. اخر چې څوک د خپلې لور، خور او ښځې پوړنی ونه شي ساتلی، د غلو جولۍ هم د ښار د خلکو په شان نه وي. اوږده ببر وریښتان، غټ نوکان، لویې جامې او نور هر څه بل ډول. خو ځینې مشرانو به ویل چې غله د همدې ښار او همدغو کوڅو اوسیدونکي دي، خو په دې نه پوهېده چې دوی دونه زیاته موده چیرې وو. دوی یو ځلې په ټول ښار باندې قبضه کړې وه. هر څه د دوی وو او هر څه د دوی په خوښه. دوی به هره ورځ د خپلو کورونو څخه راوتل، په ښار کې به خورېدل او هر څه به یې لوټل. هو، هر څه. عجیبه غله وو، د سپینې ورځې غله. دوی د ورځې د رڼا څخه هم حیا نه کول. غله نه وو، څه بل شان مخلوق وو، لکه د نورو ځایونو څخه چې راغلي وي، لکه پردي چې وي. خو مشرانو به بیا هم دا ویل چې د دوی پلرونه او نیکونه د همدې ښار وو. کله چې به دوی د ورځې د نجونو پوړني د ځانه سره یوړل، نو د ماښام د لمانځه وروسته به یې هغو ته اور اچاوه او ټول به یې وسوځول. د هغو د سوځېدو سره به سم په خندا سر شول او بیا به یې د ټوپکو خولې د اسمان طرف ته کړې.
د وحشت شور به انګازې کولې، د ټوپکو نوټکار او د دوی د بې خوندو خنداو کړس کړس. دوی به دونه په زوره خندل چې کوچنیان به د ډېرې بیرې څخه د میندو په غېږ کې ځانونه پټ کړل. هره ورځ چې به دوی زیات پوړني یوړه نو په هغه ورځ به تر نورو ورځو د دوی خندا ډېره وه. د چا سره د مرګ ژوبلې او کور ورانېدو غم دونه زیات نه و چې څوک به د دوی څخه په دغه تاوان خلاص شول نو خوښ به وو، ځکه چې غم خو د حیثیت د سر سودا وه. نجونې او ښځې بې پوړني کېدې، بیا به نو دوی هېڅ ځای تللی نه شوی. نه، هغوی خو به یا ځانونه ووژل او ځینې لا لیونیانې او په هدیرو به سر شوې. خو د دوی تنده د یوې ورځې بلې ورځې ته زیاتېده او ورسره د دوی شمیر. د ښار اوسېدونکو کله کله د اعتراض غږ هم جګاوه، خو داسې ګزار به ورکړه شو چې د ځمکې څخه د راپورته کېدو توان به یې د تل دپاره د لاسه ورکړ. دوی د دې ښار څخه تلای هم نه شوی، ځکه چې لارې، سم او غر ټوله د دوی وو. چې کله به کومې کورنۍ وپتېیله چې د ښار څخه ووځي نو په لار کې به د داسې برخلیک سره مخامخ شوه چې بیا یې چاته پته ښکاره نه شوه. خو یوه ورځ بل ډول پیښه وشوه. هو، څه بل ډول. دوی د نورو ورځو په شان په ښار راخواره شوه او د نورو ورځو په شان یې هر څه تالا والا کړه او د نورو ورځو په شان یې د ځان سره هر څه واخیسته. او هر څه او هر څه. او ماښام خپلو ځایونو ته راستانه شوه. هغوی نن ماښام تر نورو شپو زیات خوشحاله وو، ځکه چې نن ډېر څه په لاس ورغلي وو او ښه. دوی د ماښام د لمانځه وروسته بیا سوځولو ته تیار شوه. بیا یې خپل د ټوپکونو جاغورونه ډک کړه او بیا خو کله چې د ډلې مشر پوړني ته لاس کړ او هغه ته یې وکتل نو بل ډول ورته ښکاره شو. بل ډول څه چې آشنا ورته ښکاره شو، لکه په ځان چې او په خپلو سترګو چې بې باوره شوی وي. په خپل ذهن یې ښه زور راوړ او په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د ځان سره په خبرو شو، عجیبه ده، زما د خور پوړنی، زما د خور پوړنی، زما د خور پوړنی دلته څه کوي؟ او بیا یې په زوره چیغې کړې، زما د خور پوړنی چا دلته راوړی؟ ټولو ټکان وخوړ او د هغه خواته یې وکتل. هغه بیا چیغې کړې، زما د خور پوړنی چا دلته راوړی؟ تاسې ته وایم. هیچ چا ځواب ورنه کړ. په ټولو کې خبرې او وینې وچې شوې وې. لږه شیبه همداسې ولاړ وو او بیا ټولو په ناڅاپي ډول د خپلو لاسونو پوړنو ته وکتل او د کتو سره سم ټولو په نارو او چیغو سر شوه. یوه ویل زما د خور پوړنی، بل ویل زما د لور، بل ویل زما د مور او چا لا بل څه ویل. څو شېبې د مخه خوښي یې د قار او غم څپو په غېږ کې راخیستې وې او په ذهنونو یې د وهمونو او شکونو توپان خپور و. نه پوهېده چې څه وکړي. هغوی چې به هر ځل پوړنو ته وکتل نو پوړني به د هر ځل نه زیات د دوی په سترګو ورننوتل، شنه، سره، زرغونه، سپین او نور، لکه په پوړني کې چې ساه ننوتلې وي او هرې خواته په حرکت کې وي. اوس چې به یې هرې خواته کتل نو ورته پوړني به وو، د چا د خور، د چا د مور او د چا. او بیا یې همدا پوړني ولیدل چې په لمبو کې سوځي او دوی ورته خاندي. په دې وخت کې ټولو په ګډه چیغې کړې، نه نه نه، داسې نشي کېدلی، داسې نشي کېدلی. بیا په خندا سر شوه او د نورو شپو په شان یې ښه په زوره وخندل، په کړس کړس او ښه په مستۍ. او بیا یې د ټوپکونو په ماشو ګوتې کښېښودې. خو دا ځل یې د ټوپکونو خولې اسمان ته نه بلکې خپلو ځانونو ته نیولې وې. د ټوپکونو د قهرجنو نارو وروسته چوپتیا خوره شوه، د مرګ او نیستۍ چوپتیا. یوازې د باد په ماښامني څپو کې پوړني څپې څپې کېدل او د هسک په لوري تلل.